بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو دی ام سی سی دولسم ویډیو ته چې راځو په دغه ویډیو کې سٹارټ اخلو، یعنی what is work groups. work group مونږ سره استعمالیږي یعنی د څو کمپیوټرونو کنیکټ کول او د دې کمپیوټرو په منځ کې ډیټا شیرینګ ریسورس اچولو ته ویل کېږي ورک ګروپس. یعنی زما او ستاسو دغه ام سی سی د نن ورځ نه چې دی شروع کېږي. ام سی سی چې دی موږ سره یعنی په دوه حصو باندې تقسیم شوی موږ سره، چې یو حصې ته ویل کېږي موږ سره ورک ګروپس او بل حصې ته چې دی یعنی ډومینز یعنی سرورز چې دی ورته ویل کېږي. یعنی فرست خبره چې دی د ورک ګروپس ورک ګروپ موږ سره ویل کېږي یعنی څو کمپیوټرونه یو بل سره کنیکټ کول او د دې کمپیوټرو په منځ کې ډیټا شیرینګ ریسورس اچولو ته ویل کېږي موږ سره ورک ګروپس. یعنی نور چې د ورک ګروپ پسې نه ګرځو، تیوري پسې نه ځو. که چېرته غواړې چې د څو کمپیوټرو په منځ کې ډیټا شیرینګ ریسورس واچ، نو صرف او صرف پنځو خبرو ته چې د ستا باید خیال وسي. اول باید چې دغه ټول ډیوایسونه ترو یو ډیوایس کنیکټ یا سویچ وي یا هب وي یا بریچ وي یا اکسس پوینټس. خو که چېرته څو ډیوایسونه هم وس، خو د دې ډیوایسونو په منځ کې باید کنیکټیویټي موجود وس. یعنی 2-3% یو سویچ سره کنیکټ کړی، 2-3% بل سویچ سره کنیکټ کړی، خو دغه دوه سویچونه یو بل سره کنیکټ نه دي، نو بیا هغې نه باید شیرینګ کولی نشي. که چیرې غواړئ چې دغه ټول کمپیوټر یې که دې سویچ سره دی او که هغه سویچ سره دی یو بل سره چې دی کنیکټ شي، نو باید دواړه سویچونه ترو کیبلز کنیکټ کړي. یو دویم چې دی موږ سره باید لینکارډ دی آی پی ادرس ولري، یعنی یو کلاس او یو نیټورک هوست ډیفینټ خو نیټورک چې دی سیمز. دریم چې دی موږ سره باید په غونډو پیسیانو کې وینډوز فایروال چې دی یعنی بندوز. درې څلورم چې دی موږ سره باید که یوزر دی چې دی ګز دی که یوزر دی اډمن دی، باید هغه یوزر چې دی پاسورډ ولري. پنځم چې دی موږ سره د ټولو پیسیانو باید چې دی ورک ګروپ نیم یو بل سره سیم وي. او کله چې تاسو وینډوز کوئ نو بای ډیفالت د ټولو پیسیانو ورک ګروپ نیمز ورک ګروپ خپله وي. خو که چېرته تا چینج یې که
نو په غونډو پیسیانو کې چې دی باید دا ور ګروپ نیم څوک کې یعنی چینج کې خو سم به کې ور ګروپ نیم چې څومره اچه هر څه چې لیکي ولیک خو د 15 کرکټرو نه باید زیات ونوس ولې نخلی نو څه شی زیات ور ګروپ کې چې د موتاسو په یو بل باندې پابندي لګولای نشو یعنی مون کولای نشو چې د یو بل کمپیوټر په یوزر باندې پابندي سوله په ور ګروپ کې پابندي ما باندې نشته صرف ډیټا شیر کا هغه به ایکسس کی او ورونه چې د ځان ته به کاپی کوي یا ایډیټس کوي خو په چا باندې چې د مون پابندي نشو لګولای یعنی په ور ګروپ کې موږ سره حال پی سی اینڈ ډیپینډز فرام ایچ ادرز ټول چې د په ور ګروپ کې خپلواک یعنی د چا په لاس یا د چا د لاس لاندې چې د کار نه کوي په ور ګروپ کې چې د موږ سره یعنی نو سکیورټي یعنی مخکې مې درته ویل چې په چا باندې مونږ کوم پابندي لګولې نشو په ور ګروپ کې چې د مونږ سره چې دا نشته چې دا ما سره سرور شو هغه کلان شو ور ګروپ کې سرور مرور موضوع نشته یا غونډه 7 وی یا 8 وی یا 10 وی یا وستا وی یا ایکس پی خو مقصد سرور مرور پکې اوس ګوره زما پیسی تم کیبل د سویچ نه راغلی دغه بل پیسی تم کیبل د سویچ نه راغلی یو ریکوایرمنټ هم چې دی پوره شو دویم ریکوایرمنټ هم زمونږ پوره ده یعنی وینډوز فایروال هم تېر ورځې مو تاسو آف کړی خو لاړ به شي چېرته کانټر پینلز او دلی برابر شي وینډوز فایروالز ته ګوره بند دي مو تاسو خپله بند کړي دوه ریکوایرمنټس دریم ریکوایرمنټ چې دی لینکارډ په لوري ځو او دې له آی پی اډرس راځي لینکارډ آی پی اډرس په لوري ځو یعنی د دې آی پی چې شو 10.00.5 دی د دې بل پی سي چې دی 10.0.0.6 صحیح دی بل چې دی موږ سره په همدې طریقه دغه کوم یوزر کې چې زه اوس لاګین یم فکر دی چې دا پاسورډ درلود هر یوزر په واسطه چې تو شیرینګز کې هغه یوزر د باید پاسورډ یوازې ستا نه غونډو پیسیانو آخري خبره چې ده یعنی رایټ کلیک مای کمپیوټر پراپرټي ته ځو چینج سیټنګز ته ځو بیا چینج ته ځو ما تاسو ته مخکې ویل چې د ټولو پیسیانو بای ډیفالت ور ګروپ نیم ور ګروپس هر یو نوم چې ته ورکې لکه ام سی سی لکه خپل لکه د پلار لکه د هر څه چې خو په ټولو پیسیانو کې دغه نوم باید سم ټو سم او اوس که چېرته اوکې وکړو نو بیا کمپیوټر سټارټ کړي چینج یې کړم او که پرېږدم کمپیوټر سټارټ کېږي نور څه خبره نشته ور ګروپ موضوع خو زمونږ هم دلته اوس د شیرینګ په لوري یعنی what is sharing شیرینګ موږ سره ویل کېږي یعنی د یو کمپیوټر نه ډاکومنټس نورو کمپیوټرو ته شیر کولو ته ویل کېږي یعنی شیرینګ خو مو تاسو ورته وایو چې شیرینګ ریسورس نه مطلب څه شي ریسورس نه مطلب یعنی سی ډي رام شیر کولی شي ډي وي ډي رام د شیر کولی شي پرینټر د شیر کولی شي یو اس بي د شیر کولی شي ډرایبونه د شیر کولی شي یعنی څه چې غواړي هغه چې د شیر کولی شي دا څه چې نومونه مې ته واغوستو دا ټول چې دی
ریسورس په نامه یادېږي. شیرینګ چې دی موږ سره په دوه ډولونو باندې دی. یو چې دی موږ سره مینوالي شیرینګز دی او بل چې دی موږ سره اټومیټیک شیرینګز. مینوالي شیر هغه شیر ته ویل کېږي چې ما تاسو په خپل خوښه باندې یو څه شیر کوو. یو څه چې ما تاسو شیر کوو دی له چې دی مینوالي شیرز. اټومیټیک شیر موږ سره هغه شیرز دي که زړه د ښه وي او که زړه د بد وي بچیه. که زړه د ښه وي او که زړه د بد وي. یعنی کله چې تاسو وینډوز کوئ او ستاسو په کمپیوټر کې چې څومره ډرایبونه دي دا اټومیټیک خپله شیرز. ګوره دلته هم لیکلی ورباندې چې بای ډیفالټ. یعنی تاسو ته چې دی دا پته هم نشته چې ستاسو ډرایبونه اټومیټیک څه شی دی خپله چې دی شیرز. ستا په کمپیوټر کې چې څومره ډرایبز دی لاړ شئ او ویې ګورئ چې آیا ستاسو دغه ډرایبونه اټومیټیک خپله چې دی شیرز دي او که شیر نه دي. یعنی نن سبا چې زما ستاسو پیسیانو کې څوک دننه کېږي او هیکینګ کوي یوه کس تا سره کنې کېږي او مستقیم ستا ډرایب ته دننه کېږي ته وایه چې ولا څومره خطرناک هیکرز دي. یعنی چې ستا ډرایبونه خپله شیرز ده ستا ډرایبونه خپله شیرز ده نو هغې له چې دی هیکر به څه شی وي. یعنی دغه څومره چې هیکران دي موږ سره په ون سطح باندې چې تا سره ترو چټ دننه کېږي ترو هر لاره نه چې دننه کېږي او ستا په کمپیوټر کې چې دی ورومې ګډوډي اچي. دا ټول وجه چې دی موږ سره د څه ده چې ستا ډرایبونه اټومیټیک خپله شیرز ونیسي. که چیرې غواړې چې دا وباسې رایټ کلیک یې که او څه ورته ووایه سټاپ شیرز. انته ګوره رایټ کلیک سټاپ ختم شو. همداسې یو ځم مینوالي شیر هغه شیر دی چې مونږ په خپل خوښه کوو. اټومیټیک شیر مونږ سره هغه شیر دی که زړه د ښه وي او که زړه د بد وي بچیه. ستا ډرایبونه اټومیټیک خپله څه وي مونږ سره یعنې شیرز ونیسي. مشکل خو نشته. زه د شیرینګ په لوري یعنی زه غواړم چې یوه فولډر شیر کړم خو بیا هم درته وایم چې یو سپیسیفیک کس ته چې دی شیر کولی نشي. ولې ځکه چې دا موږ سره ور ګروپ دی یعنی موږ نشو کولی چې په خپل یا په بل چا باندې کوم پابندي اپلیمنټ کړو. شیرینګ چې دی بای ډیفالټ ډسیبلز په هر پی سی کې بای ډیفالټ ډسیبلز. شیرینګ انیبل کولو دپاره ډبل کلیک مای کمپیوټر ته بلاړ شي اورګنایز ته بلاړ شي او بیا چې دی فولډر اپشن ته بلاړ شي. فولډر اپشن نه بعد چې دی ویو ته بلاړ شي او لاندې به راشي دغه چیک تاسو سره بای ډیفالټ لګېدلی. زما هغه بل کلاس 4 بجې د مازدیګر چې هغې له ما دا چیک اخواته خو تاسو سره چې دی دغه چیک څه خپله لګېدلی وي یعنی یو شیر وزټ ریکامنډیشن لاړ شئ ویې ګورئ چې نو بیا ووایي تاسو به دا چیک څه وکئ یعنی اخواته به او هغې نه بعد چې دی اپلای به کړي اپلای نه بعد اوکې به کړي اوکې نه بعد دا به بندي کړي. اوس چې څه تاسو غواړئ که په فولډر رایټ کلیک کړئ که په سی ډي رام رایټ کلیک کړئ که په یو اس بي رایټ کلیک کړئ که په هر څه باندې رایټ کلیک کړئ د ټولو طریقه کار یو طریقه کار دلته سی ډي واچوه دګانو بل پی سی کې سی ډي رام نشته. سی ډي رام د چې دی څه وکړه یعنې شریک اول ته لاړ شئ اکسس یې کو او هغې نه بعد که فلم دی او که ګانه دی او که سافټویر دی که هر څه دی هلته ورنه یوز کوه.
یعنی هر څه باندې چې ستا زړه غواړي رایټ کلیک یې کوه هغې نه بعد شیر ویت او بیا ایډوانس شیرنګز که په پرینټر کې که په هر څه کې دا ټول هم دا یو طریقه کار ایډوانس شیرنګز نه بعد چې دی لاړ به شي چېرته بیا ایډوانس شیرنګز چا له خو مشکل نشته بیا هغې نه بعد چې دی شیر دس فولډرز شیر دس فولډرز وای آیا دغه فولډر چې ته شیر کې په همدغه نوم شیر شو که نه نوم یې چینج کې که چېرته زه درته لالا ورکړم یوه کس زما شیر فولډر یې اکسس کوي نو هغې له چې دی د دې فولډر نوم څه په نامه ځي یعنې لالا په نوم ځي خو دلته ما سره دا فولډر په همدغه نوم پاتې کېږي چینج یې کړم که پرېږدم بل شله مونږ سره لیمټ دس لمبرز یعنی یوزر خبره کوي بای ډیفالټ شل دی زیاتول کمول ستا لاس کې دي زه راځم دی له چې دی دوه اخلم یو څیز ته د فکر وي تر اخره پورې فکر د اوس هر فولډر باندې مونږ علیحده شیرنګس لګو یعنی علیحده پرمیشن لګو هر فولډر چې مونږ شیر کوو هغې باندې مونږ جدا جدا پرمیشنز لګو ما واغسته دوه زما په دې فولډر کې اوس چې دی دا ځوان هم دننه دی پکې موجود دی وتلی نه دی پکې موجود دی پکې کار کوي زما په دې فولډر کې چې دی دا هم دننه شوی دی پکې کار کوي خو کله چې دریم کس هم غواړي چې زما په همدغه فولډر کې دننه شي نو هغې له اجازت نه ورکړي تر څه ټیمه پورې چې د دې دواړو نه یوه کس وتلی ونه اوس دریم کس چې دی دننه کېدلی نشي مشکل خو نشته کمنټ چې دی که لیکي ولیکه که نه لیکي دا فرض واجب نه ده نه چاله ښودل کېږي نه بل چې ولا په دې باندې کمنټس زو د پرمیشن په لوري ځو مشخص کس باندې مونږ پرمیشن نشو لګولی ځکه چې د هغه یوزر یې په هماغې ځای کې دی زما یوزر یې زما په همدې ځای کې دی د چا یوزر ما ته دلته نه راځي چې زه ورته وایم چې دا یوزر وګوري او دا یوزر ونه ګوري دا ور ګروپس دی دا ډومینس نه دي که چېرته زه پرمیشن ریډ واخلم نو هر څوک چې زما په دې فولډر کې دننه کېږي صرف کتلی شي خو په دې فولډر کې نه څه اچولی شي او نه څه پکې ډیلیټ کولی شي نه ایډینګ کولی شي او نه چې دی ډیلیشن کولی شي هېڅ هم کولی شي که چیرې مونږ چینج واخلو نو ایډ کولی شي خو یو کار دی چې ډیلیټ پکې بیا کولی نشي ایډ کولی شي خو ډیلیټ کولی نشي او هغه فولډر چې دا ایډ کوي بیرته ډیلیټ کولی شي خو زما چې دلته په دې کې څه پروت دی هغه ډیلیټ کولی نشي که چېرته زه فل کنټرول واخلم څه چې کوي هغه کولی شي یعنې داسې فکر وکړه چې دا فولډر زما نه دی دا فولډر ستاسو دی بس که ډیلیټ دی که د دې ځای نه هم ډیلیټ کېږي که ایډ دی که نو دلته هم ایډ کېږي دا څیزونو ته د فکر اوس دې شیرنګس ته چې دی ویل کېږي مونږ سره آنلاین شیرنګس فولډر نشي ډیلیټ کولی په دې کې چې څه ډاکومنټس د هغه ډیلیټ کوي هر څه مکمل اوس به تملي ښیم خو که چېرته مونږ ډینیس واخلو فولډر نوم ورته ځي خو فولډر اوپن کولی نشي لکه مونږ چې هغه ډرایو باندې لګولی مشکل خو نشته هر پرمیشن چې د خوښه راځي اپلای که اوکی که اپلای که اوکی که او بیا کلوز بل پی سی کې به څنګه اکسس کې اکسس طریقې ته دلته ته کومه چې ویډیو کې راشي اسټارټ رن ته به لاړ شي دغه کوېشن مارک چې دی دې له فارورډ سلیش وایي خو دا نه د دې انټر او د دې بیک په منځ کې یوه بل سلیش دی له بیک سلیش او بیا زما د کمپیوټر آی پی ادرس
یعنی 10.0.0.5 کچیر ته په دې فولډر کې بیا هغه یو څه اچي نیو فولډرز نو مستقیم دلته ما خپل راځي ولې د آنلاین شیرینګ دي که ډیلیټ کړئ نو ډیلیټ کیږي او کار څه کوي نو مشکل خو نشته ته کوم بل کورس ته ځې نن نه ځې ښه بل پی سي ته لاړو اول آی پی ګورو خو ما هغه 10.0.0.0 ده مخکې مو ویلم پینګ یې کوو 10.0.0.0 صحیح ده فایروال یې بند دی ور ګروپ سیم دی هر څه یې جوړ یعنی لار به شي سټارټ رنس دوه ځلې بیک سلاش د دې پی سی یعنی 10.0.0.0 صحیح شو without IP address ورونه څنګه دي لا خو فلال سٹارٹ هم ده ډېر طریقه کارونه به بشته لا صبر مشکل خو چاله نشته یعنی که چیرته وغواړو چې ډیلیټ کو اوس د لینکس ویډیو هم ډیلیټ کړي سو کا شپ ډیلیټس هغې ځنه خو ډیلیټ شو لا سره ما ته مخکې ویله چې فول کنټرول ریکور میکور هم نه کېږي لار ختم شي مشکل خو نشته بس کوئ نور طریقې به سبا وایي